السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، نن درته یو داسې عمل ښیم چې هر یو بنده د پاره ډیر مهم دی او هر یو بنده او مسلمان دا غواړي چې زه په خپل ژوند کې خوشحاله پاتې شم، تکلیفونه په ما باندې نه وي، پریشانیانې را باندې نه وي، ژوند مې په اسانۍ باندې چلیږي، مال را سره وي، اولاد می خوشحاله وي، د کور خلک می خوشحاله وي او هر سړي سره زه په خوشحاله تندي میلاویږم، هیڅ قسمه تکلیف راته نه. نو دا عمل د هغه کس لپاره دی او ډیر اهم عمل دی. د دې تعلق را روان د نوي میاشتې اسلامي میاشتې سره دی چې کوم د ذوالقعدې میاشت ده. خاص کر د اول تاریخ نه دا کول پکار دی، یا میاشت په خپله وویني او یا چې دی تا ته خبر میلاو شي. نو نن سبا په هر کور کې ستونزې دي، بېقراري ده، بیماریانې دي، حسد دی، بد نظري ده او هر یو انسان دا احساس کوي چې د هر طرف نه زه بس محاصره شوی یم، زه بند کړی شوی یم، خوشحالي ورته په سترګو نه راځي. نو الله جل جلاله موږ ته داسې لاره ښودلې ده چې موږ د دغه ټولو پریشانیانو نه بچ کوي او خوشحالي به موږ ته نصیب شي. زما محترم و عزتمندو، راځئ لږ حقیقت ته وګورو. ولې زموږ په ژوند کې دومره ستونزې دي؟ ولې سکون نشته؟ ولې هر ورځ نوې پریشانیانې پیدا کېږي؟ اصل وجه دا ده، موږ الله جل جلاله احکامونه ډېر لرې شوي یو او د هغه خاص وختونو او برکتونو نه هم غافل یو چې الله جل جلاله موږ ته راکړي دي. الله جل جلاله په کال کې ځینې خاص میاشتې مقرر کړي دي چې په هغې کې خاص رحمتونه، برکتونه او حفاظت دی. موږ اکثر خلک دا میاشتې عادي ګڼو او هیڅ اهمیت ولا نه ورکو. زما محترم و عزتمندو، الله جل جلاله فرمایي چې کال کې 12 میاشتې دي او د هغې نه 4 میاشتې ډېر خاص حرمت والا دي. دغه میاشتې دي ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب. دا اسلامي میاشتې دي، د هغه میاشتې دي چې د حرمت را بللی کېږي. مخکې به کفارو هم د دې میاشتو احترام کو، نه به په دې کې جګړه کوله، نه به په چا ظلم کو، نه به قتل کو. خو نن ورځ موږ مسلمانان هم په دې میاشتو کې ګناهونه کو، دروغ موږ وایو، فریب موږ کو، ظلم، حسد، حتی پردی حق هم خوړل. نو موږ ته پکار دي چې بیرته واپس راوګرځو او د دې میاشتو قدر وکړو او حرمت یې وکړو او خیال یې وساتو چې په دې کې څه کول پکار دي موږ له. اوس راځو هغه عمل ته تخیم. کله چې تاسو د ذوالقعدې میاشت سپوږمۍ ووینئ یا درته خبر میلاو شو چې میاشت ختلې ده، نو ډېر آسان او مجرب عمل دی. یو آیات د قرآن کریم دی، سلام علی الیاسین. دا آیات تاسو 4 ځله ولولئ، نه به پریشانی وي او نه اوږده وظیفه کول پکار دي. بس د زړه او د اخلاص نه دعا وکړئ. که تاسو دا عمل په یقین او اخلاص سره وکړو نو الله جل جلاله به ستاسو د ژوند نه پریشانیانې لرې کړي، ستاسو کور ته به سکون راولي، بیماریانو نه به هم حفاظت وکړي، د بد نظرۍ نه به هم حفاظت وکړي او د حسد نه به هم خلاص کړي او دا ټوله میاشت په ستاسو دپاره د رحمت میاشت وګرځي. محترمو عزتمندو، فکر وکړئ، یو ورکوټی عمل او دومره لوی ګټور، خو شرط دا دی چې یقین به وي، اخلاص او دوام همیشوالی به وي. زما محترمو عزتمندو، میاشت او سپوږمۍ لیدل او دعا کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. صحابه کرامو به هم د هرې نوې میاشتې سپوږمۍ ته خاص توجه کوله او دعا به یې کولې. نو موږ ولې دا سنت هیر کړي دي؟ راځئ دا سنت بیرته ژوندي کړو، په خپل ژوند کې خپل ژوند پې ښایسته کړو،
خپلې پریشانیانې پې ختمې کړو. زما محترمو عزتمندو، ټولو نه اهمه خبره دا ده، د اسلامي کال د میاشتو د هغې برکتونه موږ وپېژنو او دغه ټیمونه موږ وپېژنو او د هغه قیمتي موقعو نه موږ ګټه واخلو، خپل ژوند پې روښانه کړو، خپل اولاد پې روښانه کړو. کله هم چې تاسو سپوږمۍ ویلله او یا درته خبر میلاو شو، همدقه یو عمل وکړئ او بیا د هغې نتیجې ته وګورئ چې الله جل جلاله مونږ ټولو ته د دې د کولو توفیق راکړي. الله جل جلاله دې خپله رضا مونږ ته نصیب کړي، زمونږ د ژوند نه دې پریشانیانې الله وباسي او خوشحالیانې دې الله جل جلاله مونږ ته نصیب کړي. آمین.